آینه کې ځان ته ګورم آینه کې ځان ته ګورم چې د خپل ګریوان ته ګورم زما ژوند سپړ دی کتاب دی څه به بل انسان ته ګورم او هر سړی په ځان تاوان دی نور به کم یو زیان ته ګورم زه زیاد مین د څه شوم که د سر تاوان ته ګورم. ملګرو سلامونه نیکې هیلې او احترامات ومنئ. خپرونه د غزلزار او زه یم غازي نادان. د اشنغر په سیمه د اشنغر په خاوره باندې ناست یو. دغه خاوره داسې تاریخي خاوره ده چې د غني خان نه واخله تر ګران بابا پورې دغه سیمې دغه خاورې ډېر ښه لیکوالان او اتلان پیدا کړي دي. هم د دغه خاورې هم د دغه سیمې د صدریاب دولتپورې ښاغلی زیاد الله زیاد صاحب را سره ناستې کوي. زیاد صاحب ډېر ښه لیکوال دی، څومره کار یې کړی دی، څومره زیار یې کړی دی، په دې به ورسره خبره کوو او کلامونه به تېرو. زیاد صاحب تاسو ته ډېر زیات هرکلی او مینه ویم. ډېره مننه غازي نادان صاحب، تاسو مونږ له رالې او وخت مو ویسته او مونږ له په دې سختو شپو ورځو کې وخت ویستل خپل وختونو نه او زمونږ ځای ته راغلی دلته. زیاد صاحب زمونږ د ملګرو سره که مو لږ ځان معرفي کو په خپله نو ډېر به ښه. زما زیاد الله زیاد نوم دی، د امباډیر کلي د دوابې امباډیر او ضلع 400 سره تعلق ساتو، ضلع 400 سره. صحیح ده. زیاد صاحب څنګه چې ستاسو عمر ته موږ وګورو نو تاسو زموږ په مشرانو شاعرانو کې راځئ، تر دې دمه پورې څومره کار کړی دی تاسو او دغه د شعر او شاعرۍ آغاز مو تاسو د کله کړی؟ د هغه وخت نه واله تر دې دمه پورې څومره کار شوی؟ ما چې د 1995 نه شاعري شروع کړې ده، مستقل آغاز ما د 95 نه کړی دی او لومبی کتاب مې په 1999 کې سحر په نوم باندې چاپ کړی دی. بیا مې په 2001 کې د تنده نوم باندې کتاب چاپ دی. دریم کتاب مې فال چاپ دی په 2007 کې. بیا په 2016 کې د لفظونو آینې او اوس مې دا کتاب چاپ دی په د 2014 کې لفظونو آینې دی او په 2016 کې بیا زه خوشحاله او نه رحمان یم. دا ټول له شاعرۍ کتابونه دي. صحیح ده. زیاد صاحب تاسو هم په خپله به د ډېرو کسانو استاذ یې، خلکو به دنه اصلاحګانې کړي، راغلي ناست پیرته، خو ستاسو په پیله کې چې تاسو شاعري کول هغه ټایم کې ستاسو څوک استاذ وکړه؟ نو داسې خو ما ته چا څه ښودلی نه دي، خو لکه ما ناسته پاسته سلیم راز صاحب سره، اکرام الله ګران صاحب سره، دوی سره ناسته کړې ده او خامخا وایي د خبرې اورېدلي نو د زده کړې نه خو لکه انکار نشو کولی که خامخا زده کړه کېږي او دغه خلکو سره چې سړی سیم کېني سړي پسې نښلي. بالکل ټیک ده. زیاد صاحب په موجوده وخت کې کومه ټولنو کې ستاسو ناستې کېږي؟ زمونږ خپله ټولنه د دوابې ادبزار نومې دی او هغې کې کوو د سحر کتوزي صاحب یو دغه را دوابه ادبي ټولنه که نه، او بل دی قلم کورنۍ شب قدر کې ده نو دغه کسانو له مزو. صحیح ده. اشنغر کې چې دلته چتم وي نو مونږ ولزو ده سلیم راز صاحب دی او ټولنه د انجمن ترقي پسند مصنفین میاشت پس کېږي، هغوی له هم کله کله ځو. صحیح ده. ټیک ده. زیاد صاحب ډېره زیاته مننه، ډېر ښه معلومات تاسو راکړه. زه وایم چې کلامونه واورو نو ډېره زیاته مننه به په اخره کې ملګرو ته ستاسو د کتابونو چې کوم دلته پراته دي دا به مو ورته یو جلک له ښایو، که ملګري غواړي نو دې حاصلولی شي. جی غزل به شامل کړم نه سره؟ غزل دی چې ژوند کې یو ځل راځي په لاس د محبت لاسونه. ژوند کې یو ځل راځي په لاس د محبت لاسونه او جانانه مدې کا زما د صداقت لاسونه. ژوند کې یو ځل راځي په لاس د محبت لاسونه او جانانه مدې کا زما د صداقت لاسونه. او لالیه ما مې خپل خلوص ته ملامته نه کړې. لالیه ما مې خپل خلوص ته ملامته نه کړې، ګنې نن څوک ورکوي چاته د الفت لاسونه. ډېر ښه. او شعر دی چې په زر او زور دا خزانې څوک خپلولی نه شي. په زر او زور دا خزانې څوک خپلولی نه شي، اکثر د مینې نه خالي وي د دولت لاسونه. بهترین دی. ډېر ښه. او بل شعر دی چې د فریب په ګرد خیرن نه وي پروا یې نشته.
چې د فریب په ګرد خیرن نوي پروا یې نشته مونږ ښکلوو خیرن خیرن د صداقت لاسونه او مختره چې د مظلوم په مخ پرې اوښکې د غم وچې نه کړي چې د مظلوم په مخ پرې اوښکې د غم وچې نه کړي زیاد له خدای ور مه کړه یاره د طاقت لاسونه ډېر ښه زیات صاحب نور به څه بل غزل به درسره وشریک کړم دا بل غزل دی چې راته وخاندي په وران زړه مې خادي راولي چې راته وخاندي په وران زړه مې خادي راولي او جانان چې وغواړي په دشتو هم سپرلي راولي چې راته وخاندي په وران زړه مې خادي راولي او جانان چې وغواړي په دشتو هم سپرلي راولي او ته چې دا سپورې شونډې سرې کړې د ارمان په سرخۍ ته چې دا سپورې شونډې سرې کړې د ارمان په سرخۍ زما احساس په پکې څومره رنګیني راولي بل شعر دی چې وایم چې زه هم پښتو پرېږدم او ورغاړه وځم وایم چې زه هم پښتو پرېږدم او ورغاړه وځم زه چې رقیب ته ګورم ما له هم سیالي راولي او بل شعر دی چې خزان دې تیر شي یا دې راشي د سپرلي بادونه خزان دې تیر شي یا دې راشي د سپرلي بادونه موسم به زړه ته د چا څه غم خوشحالي راولي او مختره چې زیاده چرته ته او چرته د جانان خوبونه زیاده چرته ته او چرته د جانان خوبونه د خوشحالۍ کرښې به څوک ستا په تندي راولي ډېر ښه بله مور یو کلام کلام به سره شریک کړو بل یو غزل دی چې له دې چمه له دې در چرته کې لاړ شو له دې در چرته کې لاړ شو پکې اوسې مو دلبر چرته کې لاړ شو له دې چمه له دې در چرته کې لاړ شو پکې اوسې مو دلبر چرته کې لاړ شو ما او یار چې سره دواړه لیدې نشي ما او یار چې سره دواړه لیدې نشي د دې خلکو له نظر چرته کې لاړ شو بل شعر دی چې په دې چم کې د رقیب باچا ګردي را په دې چم کې د رقیب باچا ګردي را او زه چې دواړه ترې بهر چرته کې لاړ شو بل شعر دی چې موږ د ژوند په ښایستونو ماړه نه شو موږ د ژوند په ښایستونو ماړه نه شو موږ تږي او نهر چرته کې لاړ شو بل شعر دی نادان صاحب چې درد چې یو مومي نو بل انسان ته رسي درد چې یو مومي نو بل انسان ته رسي زړونه نوي لر او بر چرته کې لاړ شو دا شعر دی چې دا بله مختره چې زیاد وایي چې زیړې مازیګری دی زیاد وایي چې زیړې مازیګری دی او زه چې دواړه په چکر چرته کې لاړ شو ډېر ښه کلام بله مو دا نادان صاحب بل کلام دی کستا وفا ته زمانې غېږې خورې لرلې کستا وفا ته زمانې غېږې خورې لرلې مونږ هم په زړونو کې د عشق توندې جذبې لرلې کستا وفا ته زمانې غېږې خورې لرلې مونږ هم په زړونو کې د عشق توندې جذبې لرلې او شعر دی چې زما د سلي په سپېرو خاورو یا کېښودلې زما د سلي په سپېرو خاورو یا کېښودلې زما یارانو هم یو څو بلې ډیوې لرلې او شعر دی چې ستا
په وړاندې غرغنډه نشو خاطر بری و ستا په چې وړاندې ستا په وړاندې غرغنډه نشو خاطر بری و ما هم لالیه په دې خوږ زړه کې لمبې لرلې. ډېر ښه. نو شعر دی چې مونږ په سرونو خاورې باد کړې یاره ستا د کوڅې مونږ په سرونو خاورې باد کړې یاره ستا د کوڅو مونږ هم سپرلې کوه مونږ ځان له تماشې لرلې. مونږ په سرونو خاورې باد کړې یاره ستا د کوڅو مونږ هم سپرلې کوه مونږ ځان له تماشې لرلې. او مختره چې یار به یې ولیدو رقیب ته به تر غاړه وتو زیاد به هم چر یارانو حوصلې لرلې. زیاد صاحب ډېره زیاته مننه ستاسو کار او زیار دا کتابونه چې پراته دي دا موږ دلته کیو نو دا کیمره لګېدلي نو په کلونو نه ختمېږي دومره کار او زیار دی. انشاءالله بیا به هم ناستي کوو. په اخره کې زموږ ولس ته څه پیغام لرئ؟ بس ولس ته به دا پیغام پیش کوو چې زمونږ خو بس مینه کول مینه ورکول مینه ویشل دا زمونږ کار دی او دا زمونږ ژوند دی. نو زه به یم چې بس خپلو کې مینه محبت وساتو. یو څو ورځې ژوند دی نو بس چې دا په مینه محبت باندې تیر کړو یو بل سره خپل درد شریک کړو خپل غم شریک کړو خپله ښادي شریک کړو او په دې باندې ژوند ښایسته کړو ځکه چې ژوند دا یوازې ځان کار نه دی. ژوند اشتراکي ژوند پکار دی چې یو بل سره په شریکه تیر کړو. ډېره مننه ډېره مننه ډېره زیاته مننه. قدرمنو د زیاد صاحب بلا کتابونه چاپ دي او په هغې کې یو څو راوړي دي باقي ورسره نشته ختم دي. په هغې کې یو کتاب چې د لفظونو آینې دي یو کتاب چې کوم دی دا پال دی او دریم کتاب چې کوم دی زه خوشحال او نه رحمان یم. نو دا کتابونه د زیاد صاحب دي ملګري کولی شي چې دا ترلاسه کړي که نشته په مارکېټ کې شته په یونیورسټي بوک ایجنسي خیبر بازار کې دا ټول کتابونه ملګري کولی شي چې په یونیورسټي بوک ایجنسي خیبر بازار کې دا کتابونه پراته دي ملګري کولی شي چې دا ترلاسه کړي. ډېر ښه کتابونه دي بلا زده کړه ترې کیدی شي. زما سره زیاد صاحب په دعاګانو کې یاد ساتئ. ښه د باد او بریالي اوسئ. د الله په امان.